بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه جون رنګ کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوالو، نن موږ د چغرزو د بهار سیمې ته راغلي یو. دلته د قاري امیر واحد طایب سره ناست یو. یقیني چې ډېر ښه کلامونه یې لیکلي دي. دله الله پاک د سر سترګې که نه یې ورکړي، خو د زړه سترګې ژوندی دي، او موږ چې څه نه یو نو قاري صاحب هغه ایني. قاري صاحب ته د ډاکټر امین تنها په دغه شعرونو باندې بلنه ورکوم چې دا لیوني څوک چې دا څه کوي دا څه چلوي. دا لیوني څوک چې دا څه کوي دا څه چلوي. خلک د غره نه راوړي کاڼي غره ته نه چلوي. دغه سړی د ډېرې لویې مرتبې خاوند دی. دغه سړی د ډېرې لویې مرتبې خاوند دی. په خپل لړون دی خو ټول کلي د رانجه چلوي. قاري صاحب تاسو ته په ادبي خپرونه جون رنګ کې ډېر دروند تود او پښتون هرکلی ویم. تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو، دومره مصروفیاتو باوجود او دومره تکلیف مو وکړو، د سیند غاړې ته موږ سره راغلی. ستاسو یو جهان مننه کوم، او د کتونکو سره به څه شریک کړئ او د خپل د زړه څه خبرې به وکړئ. ډېره مننه فضل الرحمن صاحب، ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو د هغه ځینې والا دلته راغلی او ما ته هم دا عزت راوبخو. ستاسو به ډېره زیاته مننه کوم. او غزل به خو ووایم چې دا چې په جیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه و، دا چې په جیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه و، نو پوهېدم چې په خبره کې تاثیر مې نه و. مننه. او مطلب ثاني ده چې ورسره مل چې په کوم ځای کې به تدبیر مې نه و، ورسره مل چې په کوم ځای کې به تدبیر مې نه و، ورسره مل چې په کوم ځای کې به تدبیر مې نه و، د خدای قدرت دی هلته خوند به د تقدیر مې نه و. زما د ډېرو دعاګانو او زارو حاصله، زما د ډېرو دعاګانو او زارو حاصله، زما د ډېرو دعاګانو او زارو حاصله، کومه ورځ داسې وه چې کړی پکې ویر مې نه و. په کوم دلیل به مې اخر ځان ته رښتینی ویل، په کوم دلیل به مې اخر ځان ته رښتینی ویل، چې بندي نه وم او په لاسو کې زنځیر مې نه و. مننه. او زه د ولس نه د ولس دپاره خیر غواړم، زه د ولس نه د ولس دپاره خیر غواړم، زه د ولس نه د ولس دپاره خیر غواړم، چېرته لیدلی د خپل ځان په شان فقیر مې نه و. ډېر ښه، ډېر زبردست. مننه. او شعر دی پکې فضل الرحمن صاحب چې خدای مې په تش لاس غنا داسې نصیب کړې وه چې خدای مې په تش لاس غنا داسې نصیب کړې وه چې لکه باچا و متاعب او جاګیر مې نه و. ډېر زبردست. قاري صاحب دا بیا وویلی که خدای مې په تش لاس غنا داسې نصیب کړې وه چې خدای مې په تش لاس غنا داسې نصیب کړې وه چې لکه بادشاه او متاعب او جاګیر مې لکه بادشاه او متاعب او جاګیر مې نه و. ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. طایب صاحب که یو غزل بل د کتونکو سره شریک کړي ډېر خوند. ډېره مننه. او ما ته خو دا وخت یو زوړ غزل را یادېږي چې فطرت دا دی چې خلک په سپېره خبره جاړي، فطرت دا دی چې خلک په سپېره خبره جاړي، فطرت دا دی چې خلک په سپېره خبره جاړي، او حیران یم جانان ولې په ښه خبره جاړي. ډېر ښه، ډېر ښه. او دا څه معنا زه دومره په جوورو نه پوهېږم، دا څه معنا زه دومره په جوورو نه پوهېږم، ډېباره چې راځي نه په خوله خبره جاړي. ډېره مننه. او نور ښه دی خو په دې یوه خبره مې خوښ نه دی، نور ښه دی خو په دې یوه خبره مې خوښ نه دی، نور ښه دی خو په دې یوه خبره مې خوښ نه دی، په زړه باندې کمزوری دی په نه خبره جاړي. ډېره مننه. او دا ځینې خلک بیخي خدای رسول مني نه، دا ځینې خلک بیخي خدای رسول مني نه، دا ځینې خلک بیخي خدای رسول مني نه، وایز په څه اخته دی د مانځه خبره جاړي، وایز په څه اخته دی د مانځه خبره جاړي. او د اوښکو سترګو نه اظهار شه متاعبه. بښنه غواړم په دې کې به زما شعرونه هېرېږي. مقطع ده چې د اوښکو سترګو نه اظهار شه متاعبه، د اوښکو سترګو نه اظهار شه متاعبه، د اوښکو سترګو نه اظهار شه متاعبه، په خوښه یې ونه شوه د واده خبره جاړي، په خوښه یې ونه شوه د واده خبره جاړي. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. طایب صاحب که ستاسو د کتاب اخرنی نظم دی کاڼي هم اوبه کوي، د دغه کتاب هغه ډېر ښایسته دی، که هغه موږ سره شریک کړم. فضل الرحمن صاحب دا زما د کاڼي هم اوبه کوي نومي کتاب اخري نظم دی، خو ډېر اوږد دی، بښنه غواړم. او د دې نظم سرخط دی چې خیرې داسې دی چې ما ته د تېر عمر یوه ګړۍ یاده ده، ما ته د تېر عمر یوه ګړۍ یاده ده، د محبت لمحه مې په زړه داسې لیک ده چې د وختونو طوفانونه به یې ورانې نه کړي.
هغه مې هم یاد دي که ناست چېرته یوازې به وم هغه مې هم یاد دي که ناست چېرته یوازې به وم د ځان نه ورک او د جانان په غم کې ډوب لیونی هغه د شا نه به په غلې غلې منډه راغله په داسې منډه چې د خپو نه به یې کړپ نه ایستو دواړه لاسونه به یې کېښوده په سترګو زما او بیا به په ډز اواز یې ما ته ووایي څوک یې مزو که زما سترګې به هر څو پټې وي شا به مې وه خو زه مین وم په هر حال کې به مې وپېژنده ما به د قصده ورته نوم د چا خطا واغستو په دغه هیله چې غلط شم نو خوشحاله به شي ما به ویل لاسونه لر کړه ته پلانکی یې که نه زر به مې ووي ها پلانې اوس مې وپېژندې یوه شېبه به یې دا ټوکه راسره وکړله او بیا به کېناسته ډک زړه به یې راوسپړدلو هغې به سوال کوو او ما به یې جواب ورکوو خو د دې یو سوال په جواب کې به یې پاتې راغلم چې ته شرمېږي او کولی دې مور نه رالیږي ته خو هلک یې نو ستا خوښه خو څه جرم نه دی که خوښه جرم دی زما دی چې جینۍ یې مزو بس نو اکثر به زمونږ دا د دیدنونو حال و هغې رښتیا ویل زما خوښه څه جرم نه و خو زه به غلی وم ځکه چې غریب ومزو او د دنیا خلک غریب سړي ته سم نه ګوري هغې په خپله د رواج بندونه ریز مریز کړو هغې په خپله دا خبره زما مور ته وکړه او زما مور یې خپلې مور پسې ورولېږله چې زما مور ته نو رشته د هغې وغوښتله مور یې انکار وکړو د سره یې پې سوچ ونه کړو کنې د لور په رضا پوهه وه ناپوهه نه وه بیا به چې کله هم هغې چېرته راپېښه وکړه نو د راتلو سره به سمه سلګو ونیوله داسې خیرې به یې کولې د خپل کور خلکو ته چې مې رایادې شي نو اوس مې هم زړه ورپېږي هغې به سمه په خیرو کې انتها کوله خو ما به زر ورله خیالونه کړه بدل را بدل ما به ویل هر څه به ټیک شي دعاګانې کوه اوښکې دې مه څڅوه کلکه حوصله پکار ده ته به زما د کور ښایست دی زه به ستا د ژوند یم ستا په بابا پسې به خلک ننواتې بوزم هغه پښتون دی د انکار جرت به ونه کړی شي ته خبر نه یې پښتانه په ننواتو باندې خپل دشمنان بخي نو زه یې څه دشمن خو نه یم په یو څه بل څه به مې زړه ورله خوشحاله کړلو ګنې زما هم امید نه و د هغې په شانتې ما یې په پلار پسې بې شمېره ننواتې وکړې ښه پوهېدمه چې اوبو ته بنده شګو تړم هغه د لور په خوښه لور ورکول شرم ګڼو د فرسوده پښتو له یارې نه انکار یې وکړو مونږ چې د څه نه یېرېدو هم هغه کار یې وکړو د پلار په خوښه او د خپل فطرت خلاف واده شوه بیا دیدنونه ګران شو بیا ملاقاتونه ګران شو د کاله خلکو به د کور نه چېرته نه پرېښوده زه یوه ورځ یوازې ناست وم په دې سوچ کې چې اوس مې په سترګو د لاسونو ایښودلو څوک دي ځان له په سترګو مې په خپل لاسونه کېښول ځان ته په خپله مې دا وویل چې څوک یم زه سترګې مې پټې وې د زوړ یاد نه مې خوند اخیستو خو چې لاسونه مې څنګ لرې کړه او ومې کتل ما وې که خوب وینم په وړاندې مې هغه ناسته وه پټه راغلې وه زما په تماشه ناسته وه هغسې نه وه زوړ فطرت یې څه بدل غوندې و په ځای د مینې په زړه کې وې ګیلې راوړې په پیغورونو یې خوله پرانسته او ویې ویل دغسې ښه د بېننګه سړي دا انجام تا به کتلي وو که ستا په ځای هلک ومزو اوس به مو یو کور کې ژوندونو فاصلې به نه وي د بېننګۍ ټکی نه و سم د تندر کړسو روح مې په تن کې په لړزان شو هسې وبوږنېدم ما ویل نه په بېننګۍ زما نه پاتې نه یي که د سرونو په قیمت وی نو زما به وي خو د قسمت لوبه وه قسمت مې په اختیار کې نه و داسې بلها قصې مې ورته نورې وکړې هغې په ما ملامتیا وي خو قایله مې کړه عبدالرحمن صاحب هغې په ما ملامتیا وي خو قایله مې کړه بس دا دیدن زمونږ د دواړو اخري دیدن و مونږ د ټول عمر په مات زړه د یو بله بېل شو هغه زما په زړه کې وه خو په قسمت کې نه وه چې په قسمت کې د چا به هغو ته ورسېده بس کله کله به تې دومره خبرېدمه قدرې چې شونډې سپړې نو خیرې د زړه د تل نه کوي لکه هغې چې به څنګه خپل پلار ته خیرې کولې داسې خیرې خو به سړی دشمن ته هم ونه کړي ما ته ښه پته وه چې به یې اسمان ته رسي ما سره یره وه چې به یې اسمان ته رسي ځکه چې سپینه د خپل مخ په شان د زړه نه هم وه اخر هغه وشو
چې څه به یې خیرو کې ویل. اخر هغه وشو چې زه به یېرېدم د څه نه، خو ډېر علم په دې خبره هېڅ یقین نه کوي چې د مظلوم زړه نه خیره نیغه تر عرش رسي، چې د مظلوم زړه نه خیره نیغه تر عرش رسي. ډېر ښه، ډېره مننه. ډېر په زړه پورې کلام او ډېر خوند یې وکړ او ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو د پښتو پرمختګ کوئ، په ادب سره ډېر جوخت تعلق ساتئ او ډېره مینه ورسره ساتئ. الله دې تاسو له نور عمر راکړي او خدای پاک دې تاسو هم دغه شانې ژوندي ساتي. آمین. ډېره مننه، ډېره مننه. الله پاک دې ستاسو غوندې ځوانان هم نور هم وهڅوي چې د ادبي ملګرو خوا له ځي او د هغو هغه احساسات تر ټولو ولس سره شریک کړي. ډېره مننه.